وزیر اعلیٰ سے تو ورسین د خپل تجویز ورته دی کچیرې د میش په خبره د غاور ونه کو یا دا خبره سره ونه منله د 22 نقاط ولا بیا اول اپشن د مو داوی چې روزنامچا FIR پولیو د دغه نو ځای بایکاټ کو په قبایلی ضلع مومن یکغون ټیکنیکل کالج کې د قبایلی اضلاع د سابقہ حاصدر او د اورلیویز مشرانو په شمول د قومي مشرانو یو لوی غونډه تابع شوې وه چې پکې د ټولو قبایلی اضلاعونو راغلو مشرانو په ګڼ تعداد کې ګډون وکړو. دوی په خپلو ویناګانو کې زیاته کړه د قبایل بچی ته د دې خاورې بچی ته زما په رسم او رواج پوهېږي ته زما په دستور پوهېږي او دا ما ته پته ده چې تا په وږه باندې منګه ایښې ده ورځ ساته یې کېږولې دی او ځان یې پرې ساتلی دی ماش او ګرمو او یخنو سره مخامخ شوی وي او هر وخت یې په سر باندې ممکن زما پوښتلی دی مونږ دا ویلي چې زما پورس د دې نورو پورسونو نه په ښه تاریخ کې د دوی وجود جوړ شي. ما دا ویلي چې ما ته سکول جوړ شي. ما دا ویلي چې زما وړاندې کورونه دي چې هغه بند شي. خو ما دا ټولې خبرې چې وکتلې نو دا یو څیز ونه شو او هغه 113 ارب روپۍ چې 2 کاله وشول چې هغه په ایجنډه کې دوی نه دي ټولې. چیئرمین سید جلال د آینده دپاره د لایحې عمل اعلان وکړو او میډیا ته یې د خبرو اترو په وخت وویل سبا د پاره اوس دا فیصله وشوله چې سبا د کوم پل لاندې صوبایي اسمبلۍ نه دې غاړې ته دا به ټول را جمع کیږي. د قبایلي اضلاع سره چې کوم MP ګان دي یا وزیران هم پکې جوړ شوي دي هغه هم راغواړي او بقیه چې کوم حکومت نمایندګان دي دلته چې کوم پښتانه ورونه دي صوبایي اسمبلۍ والا او که د اپوزیشن والا دي هغې ته هم زموږ دا خواست وي چې هم راشي زموږ د فریاد الله حکمرانانو ته ورسوي. وزیر اعلی صاحب په نوټس کې راولي که چېرته دلته زموږ خبره حل نه شوه نو هغه 3 خبرې اعلان خو مونږ کړی و چې روزنامچا FIR او چې کوم دا عدالتي سیسټم د مونږ به دا روکو پولیس ورې غور ده چې هغې نه به مونږ بایکاټ کوو. فلحال اسلام آباد ته به تګ غواړي بیا هلته به زموږ د خان صاحب چې کوم وزیر اعظم دی انشاءالله چې څو یې مونږ ته د خپل حقوق را نه وي تر هغه رسه به آخري حد رسه به زو دا حق به غواړو. نوره مونږ د مرچ خلاف نه یو د انضمام دا چې چا خپله ایجنډه ده هغه به خپل غږیږي. موږ سیاسي خلک نه یو مونږ د سیاست سره کار نشته مونږ د حقوقو سره کار دی. څوک انضمام مني نه مني هغه د چیئرمین سید جلال د کور کمیټۍ مشر ایاز خان د مظهر خان ویناوه چې موږ سره کړي وعدې دي زر تر زره پوره کړی شي. په دې موقع قومي مشرانو سیاسي غړو د فورس سره د هر قسمه تعاون اعلان وکړو. تبسم مومن TV ضلع مومن.